د سبعی دا ټیم چې ده د دې د مانځنه بعد تر نور خطو پورې دا فرض تقدیری ده پدې کې مراقبه او تفکر فی اسماء الله و صفات الله دا د فرایض نه ده تاسو دې ته فرض تقدیری ولې وایي فرض تقدیری ده پدې کې نور عبادت نشي کولای دي کې په تفکر او مراقبه کې لازم طالبان نه ګوري چې سر مانځنه بعد مراقبه نه ومي کوي دی په کې مراقبه نه ومي کوي الکه دا مکروه تحریمی ده په شدید کراهت سره ګوري سار د مانځنه بعد تر نرخطو خوب مکروه تحریمی ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به کوتک پلاس کې او چې اهل کې وېسو کو دو په کوتک بيوال دومره شدیده منع وای کولا دا خوبونه مکوي دا حافظه خرابوي تبعی جوړي نو دغه ټیم چې ګوره دلته منځ ناروا ده نو خوب څنګه روا شو دا د مراقبه ټیم ده مازیګر نه بعد تر ما خام او سار نه تنور خطو نو دلته نور نوافل باندې شغل نشي کېده په دې وجه هغه سنت ته نمخ کرا وړل باقی د مسائلو کې اعتراضات هم کوي